نظامي مشرانو سره د ملا هیبت الله غونډه او تازه امرونه وایي تعصب مه کوئ او د اطاعت وخت کې لکه مړ جسد غوندې واوسئ. دا چې نور څه ویلي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. کندهار کې د ملا هیبت الله په مشرۍ نظامي غونډه جوړه شوې وه چې ملا یعقوب حقاني، عبدالحق وثیق او متقي پکې ګډون هم کړی و. ملا هیبت الله طالب چارواکو او سرتیرو مسؤلینو ته په وینا کې ویلي په قدرت مغروره نه شئ او د اطاعت په وړاندې د بېروحه جسد په څېر واوسئ. ملا هیبت الله دغو مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د مشرانو فرمانونه ومني ځکه د نوموړي په خبره دا د دوی لپاره جهاد دی. نوموړي د امنیت د ټینګښت په برخه کې د خپلو سرتیرو هڅه وستایلې او زیاته کړه چې د نظام ساتنه او استحکام د دې ډلې مسؤلیت دی. د طالبانو مشر دا څرګندونې د ملي اردو د څه باندې 600 مسؤلینو لپاره په 3 ورځنۍ اصلاحي غونډه کې وکړې. د طالبانو لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په دې غونډه کې طالب چارواکو په خپلو ویناوو کې پر ښې حکومتولۍ د امنیت ادارو ترمنځ پر همغږۍ د مشرانو پر اطاعت او د بیت المال په ساتنې ټینګار وکړ. د خبرپاڼې له مخې د طالبانو مشر پر ټولو طالب چارواکو او غړو غږ کړی چې د ورسپارل شوو مسؤلیتونو اړوند علم او روزنې ترلاسه کړي. نوموړي همداراز ټینګار کړی چې د حکومت غړي باید سیمه ییز تبعیض پرېږدي ځکه اختلافونه او بې باورۍ د دوی د ماتې لامل کیږي. ملا هیبت الله تر دې وړاندې هم په ځلونو د طالبانو حکومت مشرانو ته ویلي چې د نظام د ساتلو لپاره باید خپل منځي اختلافات پای ته ورسوي. نوموړي دا هم ویلي وه چې که طالب مشران له خپلو مخالفینو لاس وانخلي نو د ده په خبره دښمن به ډیر ژر حکومت له منځه یوسي. عام افغانانو بیا ویلي که د ملا هیبت الله یا د سپارښتنې عملي شي نو د حکومت او ملت ترمنځ به اړیکې لا نږدې شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.